د سترواکه خدای د لوی او سپېڅلې نامې نه شروع کومه چې د عقل فهم او ادراک خالق دی د سرسر نه یې سبا جوړه کړې ده او د ظلمت نه یې ضیا جوړه کړې ده او هم د هغه خدای ډېره زیاته مننه کومه او احسانمند یم د پښتون بچي په حیث باندې چې په یونایټډ عرب اماراتس کې 6.5 لکه زما پښتانه په دغه شګلنه ځمکه کې د هغو رزق یې لیکلی دی او بیا د دغه خدای نه دا هیله دا تمه لرمه چې زما د پښتون بچي په ذهن کې په شعور کې دی دغه سوچ را بیدار کړي چې څنګه به دا امکان را جوړو چې زمونږ د سرو سپینو وطن چې خدای ورته هر څه بخلي دي چې د هغې په برمختګ او څڼه سترګه کې هم خپل کردار ولوبوي زه چې څومره هم زمونږ ملګري د کم ریاست نه کم سټیټ نه هم راغلي دي او نن موږ سره دغلته ګډون کوي د ټولو په دلو احسانمند یم او ډېر خوشحاله یم چې په دې خاوره باندې چې خلک میټیریالیزم طرف ته ځي ماده پرست دي خلکو نه خپله پښتو خپل روایات خپل تاریخ هیر دی او تاسو په دې کې دا دومره خلک راغونډ شوي یئ نو ماته دغه شعر را یادېږي چې لښکرو ته جرګو ته او جنډو ته حاجت نشته د شمار سړي په کار دی خو د کار سړي په کار دی تاسو زمونږ د وطن نمایندګان یئ تاسو زمونږ استازي یئ او تاسو د پښتنو بیرغ پورته کړی دی زه مخکې له دې نه چې مونږ باقاعده تلاوت کلام پاک ته لاړ شو لږه به په دې باندې خبره کومه چې خواوشا د 13 یا 15 کلونو راسې دلته په دې خاوره باندې د باباګانو د کلیزې د مانځنې دغه سلسله روانه ده او دغه ټوله ونډه دغه ګټه دا ستاسو د پښتنو په تله کې په دې بنیاد باندې لګي چې دا تاسو یئ چې دلته دا نظام ژوندی ساتلی دی زمونږ دوه نور ښاغلي غړي راغله هغو ته هم په خیر راغلی وایم او هیله ده چې هغو په خپلو څوکو باندې کښېني د هغو هم ډېره زیاته مننه کومه دغه تسلسل به هم دغسې دوامدار وي تر څو چې پښتانه دی په یو ای کې تر هغې به د باباګانو د کلیزې د غمنځنې سلسله به هم دغسې دوامداره وي زه به د فخر په عظمت او فقیرۍ کومه تل به د شان ته د شاهانو ټیټ تندي ساتمه په ما د ټول جهان ګران فخر افغانه بابا هر څه چې کېږي ستا فکرونه به ژوندي ساتمه ښه نو دا نظاره پاتې وه نظاره ښه نو دا نظاره پاتې وه نظاره چې ته مړ یې زه دې سانده وایم یاره ښه نو دا نظاره پاتې وه نظاره زه در ګورم او تا تق اچول اناره زمونږ یو داسې زیګ بیګ فکر رښتیا خبره ده چې زه چې دوبۍ ته راتلم نو په ما باندې دا غونې په دې بنیاد ودرېده چې په هغه دریځ په هغه سټیج باندې به زه ولاړ یم چېرته چې به نظار یوسفزی ولاړو چېرته چې به یو غر پښتون یو نر پښتون ولاړو وایي چې د جبر نه باغي د انقلاب سړی دې نه مري د وخت د ګزارونو د جواب سړی دې نه مري او د غم توره بلا چې سندرې په زور وژني ټپې چې پکې وایي د رباب سړی دې نه مري نظار زمونږ او ستاسو هغه خلا هغه تشون چې هغه کله هم نشي پوره کېدی خو بیا هم دا زما خپل یو خواهش دی چې د نظار لالا په دغه جدایۍ کې به مونږ د 1 منټ دپاره خاموشي اختیار کو بیا به مخکې ځو حاجی ډېره زیاته مننه کومه رښتیا خبره دا ده چې که هر څومره زه نن خوشحاله یم چې دا دومره پښتانه د یو چت لاندې راغونډ شوي دي او نن د خپل قام د وطن د ولس او د خاورې خبره کېږي خو د نظار لالا نشوالی زمونږ هغه څیزونه چې دي نو هغې کې یو څه خفګان راپاشي خو بیا به هم مونږ دغه هڅه کوو چې د نظار لالا فکر او سوچ هغه چې کوم بیرغ پورته کړی و چې هغه مخ په وړاندې ویسو او ما ته را یادېږي وقار علي شاه صاحب وایي چې ګاندیجي ته څوک راغلی وی چې ګاندیجي منګه ستا د دې کار نه د زیار نه د سوچ نه ډېر زیات متاثره وو موږ تا سره څه ښېګړه وکړو پیسې درکو جایدادونه درکو یا څه
نو ګاندیجي ورته وی که په ما باندې مین یې نو زما دا فکر چې دی دا خلکو ته ورسوئ دا یې مخ په وړاندې ویسئ نو موږ به دغه ژمنه کوو نن د دې دریځ نه چې د نظار لالا چې کوم فکر د خپل وطن دپاره د خاورې دپاره پکار ده چې هغه موږ ژوندی وساتو او هغه موږ مخ په وړاندې ویسو د قامي ترانې په احترام کې ټول ملګري به په خپل خپل ځونو باندې ودرېږئ او भाईजान प्ले कीजिएगा नेशनल एंथम शेर او ادب سلسله به هم وي د مشرانو د وینا سلسله به هم وي او دغه سبا زمونږ دغه بندار تر پای مونږ رسو وای چې د کشمیر په غم ککړه یارا درنه هیر کړه بابړه یارا د کشمیر په غم ککړه یارا درنه هیر کړه بابړه یارا استاد تش کاتو او په مخه لاړې مال د روانه کړه جونګړه یارا او څوک چې ګاندھی او باچا خان پیژني सोच के हम न कोई झगड़ा यारा सोच के गांधी और बादशाह खान पेजली सोच के हम न कोई झगड़ा यारा अमरस्ता नशवरस्ता तुरतमुना दी हाजी उफदल तप कदम कदम मरगुना दी हाजी पटक पटक सौके सौके वतन के दास हाल दे पटक पटक सौके सौके वतन के दास हाल दे खखड़ी चापलारे के बमुना दी हाजी او ستوره پالیسی را سره تورو خلکو وکړه ستوره پالیسی را سره تورو خلکو وکړه سمونږ هم خراب خپل نیتونه دي حاجي مننه او په لوبه د فریب باندې اوس هر سړی پوهیږي په لوبه د فریب باندې اوس هر سړی پوهیږي په خدای کدا جهاد فسادونه دي حاجي پلوبه د فریب باندې اوس هر سړی پوهیږي په خدای کدا جهاد فسادونه دي حاجي زمونږ د پښتنو د 21مې پیړۍ خلکو زمونږ د پښتنو د 21مې پیړۍ خلکو کندر کندر کرونا بازارونه دي حاجي خپلواک صاحب مخکې شعر دی مظلوم یم بېشکه مگر چوپ نه پاتې کېږم مظلوم یم بېشکه مگر چوپ نه پاتې کېږم ظلم خلاف مې پورته آوازونه دي حاجي مننه د سیف الله ګل په پرمیش باندې دا یو غزل اخیری غزل هر جمعات کې په محراب وشي کاکا صدر صاحب کیسه د هر جمعات کې په محراب وشي کاکا زمون توي شوی وینه د حساب وشي کاکا مننه کیسه د هر جمعات کې په محراب وشي کاکا او زمون توي شوی وینه د حساب وشي کاکا گوند کې د یو پنده په خیرات وختو مجبوره گوند کې د یو پنده په خیرات وختو مجبوره دستاب د دریم حصہ ثواب شي کاکا بارودو کرتوسو په پیسو باندې زوایم افغان صاحب بارودو او کرتوسو په پیسو باندې زوایم وطن هر یو بچی دا کتاب شي کاکا انسان د وینې تګي نه کا پوښتې چا جوړ کړي انسان د وینې تګي نه کا پوښتې چا جوړ کړي الزام د جوړ ملاک په شراب شي کاکا چې څومره انسانان د مذهب په نام حلال کړل چې څومره انسانان د مذهب په نام حلال کړل تپوس دې وحشي کساب شي کاکا او راغون مې پکې درد کړلو د خپل مظلوم ولس راغون مې پکې درد کړلو د خپل مظلوم ولس زما غزل هر شعر د انتخاب شي کاکا لکه موجوده کوم ډیره مننه قربان